د اباسین صاحب یو شعر دی چې زه چې پورته ملکان په سر دې واړوم، زه چې پورته ملکان په سر دې واړوم، په رنګونو به دې سترګې نه مړېږي. او یو بل شعر دی چې د باګرام په خړو خاورو کې نولي، د باګرام په خړو خاورو کې نولي، اباسین مینه راوړي د ملکانو. د ملکان سیمې یقینا اباسین صاحب خو یو ځانګړی مقام لري، خو دغې سیمې نور هم ډېر ښایسته ښایسته شاعران پیدا کړي دي. ساحل صاحب دی، صاحب شاه صابر صاحب دی، په هغې کې یوه پیغله نن زموږ خواله راغلې ده، اسما اخلاص. یقینا چې دا په پښتو کې شاعري کوي، ډېره ښایسته شاعري کوي. هر یو کلام یې د وطن د مینې نه د خلوص نه ډک دی. نو زما په خیال چې نن به د اسما نه داسې د هغې د خوښې یو کلام واورو. اسما څنګه خیال دی؟ السلام علیکم. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو هم چې دومره ښایسته الفاظو سره زموږ رهنمایي کوئ. ډېره زیاته خوشحاله شوم او بیا په دې باندې فخر محسوسوم چې اباسین صاحب زما استاد دی، هغه د شاعرۍ هم دی، د سبق هم دی. نو مینوالو ته دې پتې زما نوم اسما اخلاص دی او بیسیکلي د ملکڼې سره تعلق ساتم. خو سرجي د غزل خواست دی، نو ضرور غزل نه بلکې غزلې کې نظر شه. نو غزل د هغې نه مخکې خپل یو دو شعر رایادېږي. څنګه تاسو ملکڼې ذکر وکړو نو د سپرلي ګلونه هر خواته خواره دي، د سپرلي ګلونه هر خواته خواره شو، راشو ووهه چکر په ملکڼې. بل یو شعر دی چې یوه اوښکه تویول د چا د سترګو، یوه اوښکه تویول د چا د سترګو، لکه ټول انسانیت چې په ژړا لکه ټول انسانیت چې په ژړا شي. غزل دی چې په ماښام کې را روان شي نو سحر ته راشي، چې په ماښام کې را روان شي نو سحر ته راشي، در په در ګرځي چې ستومان شي زما در ته راشي. مخکې زمانه دی هېر شوې مودې ډېرې وشوې، مخکې زمانه دی هېر شوې، مخکې زمانه دی هېر شوې مودې ډېرې وشوې، داسې یې ویلي دي کیدای شي دې اختر ته راشي. دا بیا ووایه جي. مخکې زمانه دی هېر شوې مودې ډېرې وشوې، داسې یې ویلي دي کیدای شي دې اختر ته راشي. دا یې د مینه که نفرت دی په کوڅه چې ځم، دا یې د مینه که نفرت دی په کوڅه چې ځم، چې د بنګړو شرنګ زما واوري زه په ورځ کې وړمه د یو بل خبرې یې جانانه، په ورځ کې وړمه د یو بل خبرې یې جانانه، په ماښامې کې ستا یادونه زړه پر حال راشي. ډېر زبردست. منځ کې تړون لري دا ټوله پښتونخوا زمونږه، منځ کې تړون لري، منځ کې تړون لري دا ټوله پښتونخوا زمونږه، مردان که لږ هم شي خفا درد خیبر راشي، مردان که لږ هم شي خفا درد خیبر راشي. او په حیا سر ورکوي دا زما ضمیر نه مني، په حیا سر ورکوي دا زما ضمیر نه مني، پښتنه پیغله به په څرنګ د چا ورته راشي. په حیا سر ورکوي دا زما ضمیر نه مني، پښتنه پیغله به په څرنګ د چا ورته راشي. د اوسنو خلکو په دین ایمان شکمنه یمه، سر چې د اوسنو خلکو په دین ایمان شکمنه یمه، زه ورته څه ووایم په څه څه کې دي، د اوسنو خلکو په دین ایمان شکمنه یمه، زه ورته څه ووایم په څه څه کې دلبر ته راشي. مقصد دی چې هر څه به هېر کړم اخلاص دا د هېرېدلو نه دي، هر څه به هېر کړم اخلاص دا د هېرېدلو، هر څه به هېر کړم اخلاص دا د هېرېدلو نه دي، چې همزولي ورسره سیل د ګوتل. د اسما اخلاص ډېر ښایسته کلام. ما ته خو صاحب شاه صاحب هغه چونکې صاحب شاه صاحب خو ارواحات صاحب شاه صاحب دې الله وبخي، نو چونکې د هغه هغه یو شعر رایاد شو چې ستا د کوڅې خاورې په سر بادوم، ستا د کوڅې خاورې په سر بادوم، په ما څه چل هر مازدیګر. نو صاحب شاه صاحب دې الله وبخي د هغه یادونه موږ سره دي. او هغه یو ټپه ده چې وایي سالوی باز په تناب زوړ شو، سالوی باز په تناب زوړ شو، راته ښکارېږي جانان تورې خاورې شله. اسما ستاسو ډېره مننه چې زموږ دې پروګرام ته راغلئ، ډېر د زړه د خلاصه او ډېر په کم شارټ نوټس باندې ستاسو هم شکریا ادا کوم او د اباسین صاحب هم شکریا ادا کوم چې ستاسو په راتلو کې هغه موږ سره دومره مرسته وکړه. ډېره مننه، ډېره مننه. شکریا ادا کوم ستاسو دغې پوهنتون هم ډېر زیات شکریا ادا کوم او الله دې وکړي چې ډېره زیاته وده ورته نور هم میلاو شي، او الله دې وکړي چې ډېر زیات تکړه ځوانان دې مخې ته معاشرې ته ورکړي او د استفاده وکړي. ډېره مننه اسما، ډېره مننه، ډېره مننه.